سلامونه ملګرو ځنې ټکي به نامناسب په دې معنی چې لږ بوړ وي موضوعات دا موضوع داسې ده ځنې خبرې یا ځنې واقعات چې زه رانقل کوم نو هغه به بوړ دي او هغه به زموږ د ژوند سره تړلي دویمه خبره دا ده چې د یو مخصوص فکر خلک د یو مخصوص جماعت خلک به کنزل کوي موږ د هغې سره عادت یو او دا صرف د کنزلو پورې نه هغه د خلکو د کرکټر اساسینیشن پورې هم ځي او هغه د خلکو چې څومره بېعزتي کولی شي په کم ځای کې کولی شي دغه خلک یې کوي د دغه خلکو فکر دا د نرګسیت ښکار دي دوی ته صرف او صرف ځان مسلمان ښکاري دوی ته صرف او صرف ځان باشعوره ښکاري دوی ته صرف او صرف ځان پاک او ایماندار ښکاري بل کس ورته سره سړي زوینه ښکاري بدنصیبي دا ده چې په سعودي عرب کې په حرم کې په مسجد نبوي کې چې بیګا کومه واقعه شوې ده سیاسي مشران د دغه مخصوص خلکو دغه تیر یو څو ورځې مخکې چې وزیران پاتې شوي هغه خلک بدنصیبۍ نه د انساني حقونو وزیره بدنصیبۍ نه وزیر داخله اوس هم په هغې کې اگر مگر چونکې چنانچې اوامر دي عمل زمونږ نو یو بل وزیر چې داسې یو بل وزیر اوس ټویټر مې کته د دغه حکومت یو بل وزیر چې په هغه باندې که د الزاماتو خبره شي یعنی که په الزام باندې یو سړی مجرم کیږي نو په هغه وزیر باندې څه ډېر عجیب و غریب غوندې الزامات دي د مواصلات وزیر هغه وایي چې دا قصه به اوس هر جومات ته ځي دا قصه به اوس هرې کوڅې ته ځي دا قصه به اوس هرې چمت او هر محلت ته ځي شرم پکار دی که په الزاماتو په بنیاد باندې تاسو یو سړی غل او هغه بیا د خپل عبادت په ځای کې هم نه پرېږدي هغه د خپل پرایویسي هغه ته نه الاف کوئ او د بدنصیبۍ د ټول نه غټه خبره زمونږ بې شرمه پښتانه دا 3-4 کاله مخکې خبره ده ما یو تصویر شریک کړی یو کسان دي او 10 وچې او په ګروپ کې ولاړ دي او بډو کې لاسونه ورکړي سکاڼي ماڼي په ځان پسې مګي او 10 وچې ما لیکلي چې بیا مونږ وایو چې زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم خالد حسرت صاحب ډېر ښه مشر دی زما اوس زما یو بل سره ډېر ښه تعلق دی خو هغه ځان پرینټ کړم بیا ته ما بخښنه وغوښته او ما هغه پوسټ ډیلیټ کړ خو خالد حسرت صاحب خفګان نه دی په کار دا اوس چې د افغانستان نه دا کم تصویران راځي دا زنانه چې کله په دې ډوډۍ پسې حملې وي او په دې رزق پسې حملې وي زه په خپله ډېر زیات خفه کېږم او خفګان نازي خو زما د وس هم څه نه کېږي خو کله کله هغه دننه خپل ضمیر راته وایي چې یاره موږ هم د دې سلوک حقدار یو موږ پښتانه د دنیا واحد قام چې لږ نه په شرم نه په غیرت هغه د خوشحال بابا شعر دی چې هغه ډېر نامناسبه شعر دی بیا شرته ووایم بخښنه غواړم خو داسې وایي چې نه پوهېږم چې خدای ولې زېږولی دا غولې بدنصیبي دا ده چې موږ دومره بېشرمه خلک یي چې موږ د هر ځای کې لکه سعودي عرب کې چې دا کومه واقع شوې ده په هغې کې زموږ پښتانه وروڼه زیات 99% او نن پنجابي کیکاوس میر په نوم باندې یو ټویټر دی هغه هم دا لیکلي چې زه تعصب نه کوم خو 99% خلکو تعلق د خیبر پښتونخوا سره دی موږ ته چې دغه خلک بیا حمار وایي موږ چې دغه خلک بیا خره وایي یعنې سعودیان او زموږ سره چې کوم غیر انساني سلوک کوي نو هغه زموږ د رویو په وجه باندې کوي هغه زموږ ټوله دنیا د سیاست په ذریعه باندې د اقتدار او سیاست مطلب مهذبه د اوټ په ذریعه د بدلون کا خبرې کوي زموږ پښتون قام دی که دا لړ دی او که دا بر دی دا د زور او د جبر په ذریعه باندې د بدلون خبرې کوي دا د زور او په جبر په ذریعه باندې په بل باندې خپل دین هم مني دا د کنزلو د لارې په خپل بل باندې خپل یعنی خپل فکر هم پې مني او دا کوشش همیشه چې چام کړی دی هغه ناکام دی یا به کال حکومت یا به 15 کالې یا به 10 کالې زه د مخصوصو خلکو نه دا تپوس کوم چې تاسو یو سړي ته غل وایي او بیا دا د ټول غل خبرې ته راځم یو څو واقعات هم ستاسو وړاندې کړم زنانه چې هغه په حرم کې ده یا مسجد نبوي کې ده هغې ته کنجره ویل دا دومره سپکه او د تهذیب نه لوېدلی کار دی او دا هم جسټیفای کېږي چې دا د خلکو رد عمل دی یعنې زمونږ بدنصیبي او بېشرمي د وزیرانو د تیرو وزیرانو لویه بېشرمي دا هم ده چې دا جسټیفای کوي چې چا ښځې ته زنانه ته د چا خور ته د چا مور ته د چا لور ته یعنې کنجره ویل کل عام او هغه په مسجد نبوي کې دا په هر ځای کې یو شان جرم دی یعنې زما د چا سره سیاسي اختلاف دی د ووټ په ذریعه د خبرې په ذریعه د بیانیې په ذریعه تقریر په ذریعه د دلیل په ذریعه نه چې فزیکل کېده زیاتره پښتانه په دې شي کې انوال دي همدا خلک زه د پښتنو خبره کوم او خالد حسرت صاحب خبره راته بیا یادېږي چې زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم
زما فیلډ ورکو پازاخیلو کې دا دوه خبرې ماته همیشه ډېرې زیاتې یادېږي. پازاخیلو کې زما فیلډ ورکو دا 2009 خبره د یونیورسټۍ نه تللی وم. نو هلته دا خلکو به ما اسسمنټ کوو یا سروې وه یا فیلډ ورکو سب کوېسچنیر مې ډکولې. نو شپږ اته پښتانه لکان ناغلي ټامیان غوندې یا داسې ممي ډیډي برګر کلاس. نو بهرحال د هغې سره زما خبرې کېدې. نو بیا هغې کوېسچنیر دوران کې د هغې خپل ګپ هم لګېده. ازاخیلو کې هغې هم څه پیکیجز ځان سره راوړي او تقسیمولې. نو هغې خپلو کې وي چې دا ډېر ښه چانس دی زموږ سره د جینکو د ګیرول. ولې دا خلک ډېر زیات مجبوره دی. یوه دا او یو ځل 3-4 کاله مخکې په یو ګاډي کې را روان وم. دواړو خبرو بیا وروسته په تفصیلي خبره کومه. خو په ګاډي کې را روان وم او یو اشنا کس چې زه پیژنم هغه وخت کې مې پیژانده اوس هم پیژنم. په لارې یو جینۍ ولاړه وه داسې 18 کالو جینۍ وه. یو وس ماشوم و خو دا جینۍ د لباس نه داسې چال ډال نه زموږ غریبو خلکو خو پته لګي موږ ټول میډل کلاس او غریب خلک یي. نو هغه ملګري وی چې دا غریب خلک ډېر په اسانه باندې کوي مطلب دا ډېر په اسانه باندې ګیریږي دا ډېر سست دي. نو دا دوه واقعیات زما په ذهن کې نقش دي چې موږ هغه خلک چې په کیمپونو زه دا نه یم چې ټول دغه دواړو خلکو دا خبره صحیح وه چې په کیمپونو کې څوک اوسېږي ګنې هغه سست دي ګنې غریب خلک ګنې سست دي د کرکټر نه. خو زموږ باره کې د خلکو پرسپشن دا دی بدنصیبي دا ده چې موږ په کیمپونو کې د سپو په شانې اوسېږو. نو بیا زموږ سره خلک همدا رویه کوي زموږ متعلق خلک دا سوچ کوي. زه دا نه یم چې دا ټیک کوي خو دا هم حقیقت دی چې دغه سوچ هم بیا زموږ پښتانه زموږ متعلق کوي. نو موږ مزدورۍ له تللي یو موږ غریبۍ لکه یو ځای ته تللي یو د دې ځای نه بهر تللي یو وسایل باندې خپل حق موږ نه لرو په خپل وطن کې روزګار نه لرو او هغه وسایل او حق چې کوم دی هغه موږ په جنګ په جګړه په بېشرمۍ په بدتهذیبۍ باندې کله هم د چا نه نشو اخیستی. دا ډېر د شرم خبره ده چې موږ په دغه کې ډېر زیات پښتانه په دې چکر کې یو. هغه ورځ جلسه کې خان صاحب جلسه و هغې کې یو کس په ستن باندې ختلی و هغه شی پکې تللی و هغه ټوله ستن به پکې تللی و یا به زخمي شوی و. اوس د ده تپوس به څوک کوي د ده د خویندو د ده د مور او پلار د ده د بیمارۍ. اوس چې دا کم کسان ګیر شو تاسو یقین وکړئ دا غټ خلک بیا ستاسو د سره پوښتنه نه کوي. بنیادي سوال چې دی نو دا د پیسې دی دا د ټکې دی چې په هغه ته د دین هم خدمت کولی شي د دنیا هم خدمت کولی شي. او دا کومې کنزل چې تاسو کوئ په ټوله دنیا کې فیسبوک باندې په سیاسي اختلاف چرته هم څوک دونه کنزل نه کوي لکه مخصوص طبقه مخصوص جماعت خلک. او زه دا بار ویم چې د مخصوص جماعت خلک کنزل کوي. تاسو چې څوک هم په فیسبوک باندې ما ته خصوصا چې کله کنزل کوي او زه کله رینډملی چک کما نو د یو خاص لیډر تصویر پې لګېدلی او انټرسټینګلی اکثر و بیشتره مذهبي شیونه هم ورسره شیر کړي. دې ته زه مذهبي ګلخانان ویم. دغه خلک تاسو وګورئ دغه مخصوص جماعت خلک تاسو وګورئ کله چې هلته اوس هم دا وایي چې دا اوامر دي عملو هغوی په خپله وایي موږ د پلاني جماعت سره پلانې زندهباد پلانې پرایم منسټر دا پرایم منسټر داسې ډېر خلک د دنیا کې د خاورو لاندې شوي دي چې هغوی دا ګڼل چې زموږ نه بغیر به دنیا څنګه چلېږي. د دې نه مخکې هم دا پاکستان چلېده او ښه چلېده او دا دې نه وروسته به چلېږي او انشاءالله ښه به چلېږي. او تاسو به وینئ چې یو 6 میاشتې وخت دا حکومت تیر کړي زما ورسره وابستګي شته یا نشته زه هغه پټوم نه. خو فلحال دا په ایماندارۍ ویم او دا مې کلکه عقیده ده چې د خلکو په اعتمادي په بین الاقوامي دنیا کې یو لیجټیمیټ غوندې انداز یې ورته د خلکو اپروچ یې ورته د خلکو نو نسبتا به د تیر حکومت په مقابله کې زه په دعوه سره دا ویم او په ګارنټۍ سره دا آن د ریکارډ ویم دا ویډیو به 6 میاشتې بعد همي کال بعد به همي چې کال بعد به دغه د زوړ پاکستان نه به دغه د نوي پاکستان نه به دا زوړ پاکستان ښه چلیږي او دغه نوي پاکستان نه هغه د 2018 نه مخکې پاکستان ډېر زیات ښه چلیده. ته چې د خپل حق خبره کوې چې د خپل تا په چا باندې غلا ثابته کړې دا ته 6 کاله 10 کاله دلته حکومت د یو مخصوص جماعت دغه خلکو تیر شو په چا یې څه ثابت کړه 4-5 کاله په اربونو روپۍ ضایع کړي. نو که په چا د غلا الزام دی او که په چا د وزارت مواصلاتو یا د قسم الزامونه دي په وزیرانو باندې زاړه که په چا هر قسم الزام دی دا انټل انلیس چې دا پروون نه وي په عدالت کې څه نیب وي څه قایمه کمیټي وي یعنې چېرته به کم از کم ما ته که زه ګڼم هم چې دا ثابت دی یعنې ثابتېدو والا دی بیا هم زما د چا سره دا کار نشته. سزا قانون ورکوي که ټرایل کوي هغه به قانون کوي هغه به میډیا کوي هغه به په دلیل سره به دغه خلاف خبره کېږي که هغه 100 مړي هم کړي دي نو هغه به عدالت ثابتوي. زه دا نشم ثابتولی که هغه کربونو روپۍ هم ویل دي زه دا نشم ثابتولی زه دا حق نه لرم. ګنې اوس بلا خبرې د پراخان ګوګي او دغه مطلب دغه د زنانه ده
خدای دې لري خو شل خبرې کېږي خو په مهذبه دایره کې په هغې باندې تنقید کول هغې سره هغې باندې خبره کول هغه د میډیا حق دی خو هغې په ذات باندې ورتل هغې ته خدای مګر کنجره غوندې لفظ استعمالول دا ډېره زیاته نامناسب ده او دا خلک د خپل خانداني تربیت مظاهره کوي او انټرسټینګلی او د دې نه اخوا یو بله خبره کومه چې پښتانه وروڼه کوم چې دا سل یو نیم سل دي به ځان د خپل مزدورۍ نه خلاص کړي خپل ځان به خپل غریبۍ نه خلاص کړي او د غریبو خلکو متعلق د خلکو بیا دا عقیده چې دا سست دي دا خلک موږ په نورم په ټول دنیا کې په سوونو نه په زرونو قامونه اوسېږي والله د څلوېښتو کالو نه څوک په کیمپونو کې اوسېږي څوک د څلوېښتو پنځوسو کالو نه مهاجر دی صرف بغیر زموږ نه او بیا د کیمپ کې د اوسېدونکو خلکو متعلق دا خلک بیا کوي دا ګمانونه چې دا خلک سست دی دا په پیسو باندې په ازاخیلو کې چې ما پیړور کوو نو هغه خلکو امداد راوړی او په دې بنیاد یې تقسیموو چې دلته به جینکۍ د کم ځای زه دا نه یم اوس به سوات سړی د دیر سړی د وزیرستان سړی و چې ما یادې زه په خپله د دې خاورې یم دغه ټول خلک مهاجر شوي دا زمونږ خلک وو خو بدنصیبي دا